د خارجه دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو مطبوعاتي بریفینګ کې وویل چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو کډوالو د هیواد څخه ویستلو عمل شروع شوی دی. هغه کسان چې د کډوالۍ حیثیت لري له دې پریکړې څخه مستثنا دي او پاکستان به سخاوتمندانه میلمه پالنه وکړي. د کورنو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي په پاکستان کې د میشتو ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي د اخراج لومړۍ څپه کې به هغه خلک لیږل کیږي چې اسناد نه لري او زیاته کړې چې پالیسي یوازې د هغه خلکو لپاره ده چې په غیر قانوني توګه په هیواد کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR هم ډاډ ورکړی چې حکومت په د هغو کسانو پر ضد اقدامات ونه کړي چې د کډوالي قانوني کارډونه لري. البته د افغان کډوالو وینا ده د اسناد نه لرونکو سره سم اسناد لرونکي افغانان هم سورول کیږي. کوم کسانو سره چې پیوار کارډونه دي او ACC کارډونه دي ساره لدی چې د وزیر اعظم صاحب د وزیر صاحب داخلي بیانونه دي بیا هم د خلک تنګيږي او موږ سره ثبوتونه موجود دي. یو بل افغان کډواله وایي نیمه کورنۍ یورپ ته تللې او نیمه یې دلته په پاکستان کې یورپ ته د تګ په انتظار ده. طالبان کی وجہ سے میری فیملی چلے د طالبانو له وجې زما کورنۍ یورپ ته لاړه. زما واړه ماشومان دي. زه د پاکستان څخه خواست کوم لږ وخت راکړي چې موږ د نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړو. تیره ورځ د کورنو چارو وزارت یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان کې میشت بهر ملکیان د هیواد څخه ویستلو لپاره د دوی د نیولو عمل شروع کړی سوی دی. د کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټي ویلي د ناقانونه کډوالو پر وړاندې به هیڅ ډول جوړجاړي ونه کړي. نوموړي ویلي په دې اړه معلومات لري چې څوک په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسیږي. دوی به کور په کور ځي او تر اوسه یې د پلازمینې په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه کسان نیولي دي. د کورونو چارو تر مخه د اکتوبر له پیل راهیسې شاوخوا 140,000 څخه زیات بهرني کډوال په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته ستانه سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.